الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، تیر وعظوں کی ماستاس و حضور کی دا پیغمبر علیہ السلام یو روایت پیش کڑے ہو چی پیغمبر علیہ السلام بویل چی انسان تا اللہ تعالی ایمان ورکی دا ایمان دا انسان نسا دا اویاو چا یو سزیات شعبی دی یو سزیات تقاضی دی. پا اغا شعبہ و تقاضو کی دا طول سلوڑا تقاضا و شعبہ اغداد چی انسان با پخبل زندگی کی دا لا الہ الا اللہ دا کلمہ اقرار کی. پا زڑبانی با دا اللہ تعالی توحید منی، دا اللہ تعالی دا توحید عقیدہ بلری، او پا زڑ کی بیدا خبر اکشی نولی چی پا دنیا کی یو معبود دے، یو خالق دے، یو مالک دے، یو رازق دے. بس دا غیس سوا پا دے کائناتو کی بل دا عبادت مستحق نستا. دا غیس ما سوا پا دے عباداتو کی بل خالق و رازق و مالک نستا. او دا ایمان دا طول سکشت شعبہ اغدا دا چی انسان با مسلمان دا تکلیفات تو سخلا سئی. کچیر دا مسلمان پلار کی او تکلیف رسون کے شئی پروتی چی داغے پا خاطر بان انسان تا تکلیف رسیجی، دا انسان سوارلی و موٹر تا تکلیف رسیجی، داغے پا خاطر دا انسان زندگی پا مشقت و پا تکلیف کی واقع کی دن کی دا مسلمان دا لار سب اغشائی لری کی. دا پیغمبر علیہ السلام دا ایمان دیر شعبے بیان کردی دی و دا طول سلوڑ شعبہ اغدا چی سڑے با دا توحید عقیدہ ساتی، او دا ټولو سکشت شعبہ دا چې مسلمان به د تکلیف اساساتی محفوظه کوي. او دې درمیان کې پیغمبر علیه السلام یو بل شعبہ د ایمان ذکر کړی دا چې الحیاء شعبة من الایمان. د ایمان په شعبو کې یو شعبہ حیاداری دا چې مسلمان به با حیا انسان. نو هغه حدیث کې پیغمبر علیه السلام د ایمان اعلی طرف، لوړ طرف او د ایمان کښته طرف دا دواړه ښکاره چې لوړ طرف د ایمان دا دی چې عقیده به د انسان د توحیدی، او کښته طرف د ایمان دا دی چې مسلمان به په خپل ژوندۍ کې چاته تکلیف نه رسي. د دې په مابین کې ډېرې زیاتې شعبې پاتې دي، لیکن د هغه شعبو په مابین کې پیغمبر علیه السلام یوه شعبه ښکاره کړه چې هغه حیا ده، چې د انسان د ایمانی زندګۍ بهترین شعبه حیاداري ده. پیغمبر علیه السلام الله تعالی د دې امت یو ډېر حکیم انسان پیدا کړی. د پیغمبر علیه السلام په ژبه باندې الله تعالی د امت ته ډېر عظیم هدایات پیش کړي دي. او
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دور معلومه ده او الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دور ښکارا کړی ده چې د دې امت د حفاظت د دې امت د ناموس او د عزت د محفوظه کولو د لپاره بهترین شعبه حیا ده. کچېرې د حیا بند پر ځای باندې پاتې او د بې حیایۍ سیلاب پر دې امت باندې را نسی، بیا به د دې امت عزت محفوظي، بیا به د دې امت د ناموس هم حفاظتي، بیا به د دې امت د نارینه هم حفاظتي، د زنانې به هم حفاظتي او د دې امت د مشر به هم حفاظتي، د کشر به هم حفاظتي. لیکن خدا نه خواسته که هغه د حیا سیلاب د حیا بند مات سو او د بې حیایۍ سیلاب پر دې امت باندې رالی، بیا خو د دې امت ټوله زندگی د تباهۍ سره مخامخ ده. بیا به د امت د عزت حفاظت نه وي، د امت د ناموس به حفاظت نه وي، بیا به د دې امت د نارینه او د زنانې حفاظت نه وي، د دې امت د کشر او د مشر به حفاظت نه وي، بیا به د دې امت ټوله معاشره د ګناهونو په سیلاب کې لاهو او غرق زندگی تیروي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ایمان په ټولو شعبو کې چې جلا ذکر کړی ده هغې د حیا ذکر کړی دی. الحیاء شعبة من الایمان، د ایمان په اهمو شعبو کې حیا ده چې مسلمان به حیادار مخلوق حیادار انسان وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د دې امت لپاره کومې خبرې کوي دا در حقیقت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبرې نه وي، دا خبرې الله تعالی کوي، دا الله تعالی خبرې دي صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زبان او په لسان د پیغمبر علیه السلام په الفاظو باندې الله دې امت ته رسوي. نو خبره ده الله تعالی خبره ده صرف د پیغمبر علیه السلام در خوله مبارک راوځي. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومې خبرې کوي هغه د پیغمبر علیه السلام ذاتی خبرې نه وي، هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذاتی ویناګانې نه وي، هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زړه سره وتلې خبرې نه وي، بلکې هغې د الله تعالی کلامي، د الله تعالی وینایي، د الله تعالی خبرې الله تعالی صرف د پیغمبر علیه السلام په خوله باندې د امت ته رسوي. نو حیا او شعبة من الایمان، حیا د ایمان شعبه ده، دا در حقیقت د پیغمبر علیه السلام خبره نه ده بلکې دا د الله تعالی خبره ده. او الله تعالی د دې انسانیت په نفسیاتو باندې در هر چا ډیر خبر دی. ځکه انسانیت الله تعالی په کارخانه کې جوړ شوی دی او کارخانه والا چې کوم مال جوړ کړي هغې د دې مال په حالاتو در هر چا ډیر خبرې. نو انسان چې الله تعالی په خپله باندې جوړ کړی دی نو د انسان په نفسیاتو، د انسان د حالاتو په حفاظت، د انسان د کامیابۍ په صفاتو، د انسان د ناکامۍ په حالاتو باندې الله تعالی در هر چا ډیر خبر دی. ځکه الله تعالی دا خبره دی بندگانو ته ښکاره کوي چې د انسان د حفاظت اصل الاصول، د انسان د حفاظت د ټولو څلوی بنیاد او د انسان د حفاظت لپاره د ټولو څلوی عمل هغه حیاداري ده چې حیا به په انسان کې او مسلمان به حیاداري او د مسلمان د حیا به حفاظتي او چې کله مسلمان په حیاداري کې زندگی تیری بیا به د مسلمان قوم زندگی ډیره کامیابه زندگی. او خدا نه خواسته که مسلمان د حیا لمن د لاسه ورکله او د مسلمان نارینه او زنانه په بې حیایي کې روان سلو بیا خو په ټولو قومونو کې بې عزته قوم به مسلمان وي، بیا په ټولو قومونو کې ستړی قوم به مسلمان وي او په ټولو قومونو کې د درفدرۍ او د بې سکونۍ او د بې اطمینانۍ سره مخامخ قوم به بیا په ټولو کې مسلمان بلل کېږي. ځکه دا د پیغمبر علیه السلام قول دی چې الحیاء شعبة من الایمان. لکه یو بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث را نقل کوي ورته اذا لم تستحیی فافعل ما شئت، چې کله د انسان څخه حیا ختمه شوه، د معاشرې څخه حیا ختمه شوه، د نارینه د زندګۍ څخه حیا ولاړه، د زنانې د زندګۍ څخه حیا ولاړه، بیا خو پیغمبر علیه السلام وایي فافعل ما شئت، بیا چې نارینه یې که زنانه یې او که مشر یې که کشر یې چې په معاشره کې په مخه باندې ورځي هغه به کوي. نو حیا در حقیقت د انسان او د حیوان په مابین کې ما بالامتیاز دی. د انسان او د حیوان د زندګۍ په مابین کې فرق دا پر حیا باندې کیږي.
انسانی زندگی هغه زندگی د چې پای کې به حیاي د نارینه حیا پر خپل ځای د زنانه حیا پر خپل ځای او حیواني زندگی دا د چې پای کې به د حیا سره لحاظ نه حیوان هغه کده نر په شکل کده ماده په شکل پای کې د حیا سره بندوبست نه نو د انسان او د حیوان د زندگی مابین امتیاز او لوی فرق هغه دا دی چې د انسان په زندگی کې به حیاي او د حیوان زندگی به بی حیاي کچیره د حیوان د انسان د زندګۍ څخه حیا ولاړه بیا خو انسان د انسانیت د صفه سوزي بیا غ انسان د حیوانیت په صف باندې ګډیږي بیا غ انسان ته سره د انسانیت په نظر باندې نشي کتلای ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې د ایمان په شعبو کې د ټولو سلوه شعبه ایمان حیا بللې ده او دغه جملې په خاطر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ای اذا لم تستحي فافعل ما شئت چې کله په انسان کې حیا نه بیا به انسان آزاد د زندگی تیري د دې په خاطر د انسانانو په مزاجو کې د انسانانو په زندګۍ کې ډېر غټ انقلابات راغلي دي زموږ د محدثینو کې یو ډېر غټ محدث دی عبد الله ابن مسلمه الکعنبی غالبا زما عقیده دا ده چې د خپل وخت استاد کل د حدیث حیثیت چې د حدیثو کم بنیادی کتابونه دي دا غیر ټول مصنفین د عبد الله ابن مسلمه سره روایت د پیغمبر علیه السلام را نقل کړي او بیا خاص کر امام ابو داود رحمه الله چې وګوره هغه خو په هر ځای کې بس د قعنبی حدیث ده حدثنا القعنبی حدثنا القعنبی امام قعنبی ماته دا حدیث را پیش کړی دی ماته دا حدیث را پیش کړی د حضرت عبد الله ابن مسلمه القعنبی په حالاتو کې چې سره وګوري نو په ابتدا کې د ډېر آزاد طبیعت انسان سوی دی په ابتدا کې د ډېر داسې انسان سوی دی چې د هغې حالات د دین سره د هغې حالات د حیا سره د هغې حالات د انسانیت سره ډېر لري حالات سوي دي هغې ډېره آزاده زندگی تیره کړې ده او په ابتدا کې د هغې زندگی ډېره په ازادي کې تیرېدله او د هغې سره به ملګري ولکه نن سبا په معاشره کې دا په هر دور کې داسې انسانان چې د هغې زندگی ډېره په ازادي کې تیریږي او د هغې په زندگی کې د حیا او د دې د حفاظت څه بندوبست او څه خیال نه وي حضرت عبد الله ابن مسلمه القعنبی هم ابتدایي زندگی ډېره آزاده تیره کړې ده همیشه به د دوستانو سره محفلونه وو همیشه به د دوستانو سره مجلسونه وو نه هغې څه د شرابو باندې صرفه درلوده نه هغې پر شهواتو باندې صرفه درلوده نه هغې پر نور آزاد زندگی باندې صرفه درلوده حضرت عبد الله ابن مسلمه القعنبی رحمه الله یو ځل د خپل ملګرو سره ناست دی په یو محفل کې ناست او د باندې خپل ملګري وانډیوالان راګرځېدلي دي او د مذاق او د مسخرو آزاد محفل روان دی او چې کله آزاد طبیعت خلک یو ځای سره ناست دي او د دې د مذاق او د مسخرو محفل رواني چې کله الته یو بزرگ تیریږي نو پر هغه بزرگ باندې یو مذاق کول پر هغه باندې یو مسخره کول هغه ته یو خبره کول عام طور د دې د مجلس یو حصہ او په دې باندې دوی خپل مجلس ته یو تفریح ورکړي او خپل مجلس ته یو خوشحالي ورکړي نو دې وخت کې یو ډېر غټ محدث دی امام شعبه ابن حجاج رحمه الله هغه په لاره کې د حدیثو درس روان دی هغې ته په زرونو شاګردان ناست او دلته د امام قعنبی د ګفو د مذاق او د مسخرو مجلس دی آزاد مزاج والا خلق سره ناست دي هغه یو پر بل باندې مسخرې کوي یو د بل سپکاوی کوي یو د بل استهزاء او پسند کوي دي کې عبد الله بن مسلمه القعنبی رحمه الله ور ولاړ چې کله ور ولاړ سو د امام شعبه چې کوم سوارلی ده د هغې د سوارلی جلبې ونیوی هغه یې راوګرځوی پر هغې باندې یو مذاق و مسخره جوړی باره ورته یا شعبه حدثني حدیثا ما ته یو حدیث ووایه هغه خپل ملګري ټول ورته ګوري اوس د هغې په مخ کې یو مسخره پر دې بزرګ باندې جوړی امام شعبه رحمه الله هغه سړي ته وایي ورته سړی حدیث د پیغمبر علیه السلام کلام دی حدیث در حقیقت الله تعالی وینا ده
د حدیثو د اوریدلو یو خپل طریقه ده، د هغې دپاره خپل ادبیات دي، د هغې د اوریدلو دپاره یو خپل خاص محل. دغه طریقه د حدیث د اوریدلو نه ده چې تازه په لاره کې راوګرځولم او زما د سوارلی جلو دې ونیوی او ما ته وایه چې یا شعبه حدثني حدیثا. په دې وخت کې زه تا ته څه حدیث ووایم؟ نو د حدیث د اوریدلو خو دغه طریقه او ادبیات نه دي چې په کوم شکل ته زما څه اوریدل غواړي. عبدالله ابن مسلمه القعنبي د خپلو ملګرو په مخ کې لږ جلس بارای پر دې خبره باندې ضد و اصرار وکړي، ورته یې شعبه که حدیث نه راته ووایه زما دې په الله قسم وي که د دې ځای څه یو قدم راسه ولاړ شي، که یو څه نه راته ووایه زما دې په الله په ذات قسم وي چې په دې ځای کې ستا په عزت کې هم فرق راسي او ستا د زندګۍ په ترتیب کې هم زه فرق راولم. په دې خاطر حدیث به خامخا راته ووایه. امام شعبه چې کله په دې باندې پوس چې دا سړی در خپل حد تیر دی او دا سړی ما نه پرېږدي، نو بره څه ورته وایي؟ ورته وایي بچی یو حدیث به درته ووایم ته یې لږ په غور باندې واوره. چونکې هغه بزرګ ډېر د زړه په جوش باندې او د زړه په اخلاص باندې هغه حدیث ورته پېښوي. ورته وایي حدثنا احمد بن یونس عن زهیر، وی احمد بن یونس د خپل استاد زهیر سے یو حدیث را نقل کړی دی. قال حدثنا منصور عن ربعی بن حراش، اغي بیا د خپل استاد منصور بیا د ربعی بن حراش سے یو حدیث را نقل کړی دی. قال حدثني ابو مسعود عقبه رضی الله عنه، اغي بیا د خپل استاد ابو مسعود عقبه رضی الله عنه سے حدیث را نقل کړی دی. اغي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدا ویل مشتا اذا لم تستحي فافعل ما شئت، چې کله د انسان د مزاج څخه حیا ختم وسوله اغي چې پر هر ځای باندې پر هر څه باندې پیر سو هغه بکوي بس. چې کله امام شعبه حضرت عبدالله ابن مسلمه ته دا حدیث وایي، نه معلوم چې هغې د زړه په کومه جذبه باندې ورته پیش کړي، نه معلوم چې د هغې په زړه کې په کومه درجه باندې اخلاص سو. هغه حدیث د حضرت عبدالله ابن مسلمه په دې زړه کې یو داغ غوندې ولګېدی، د هغې څه هغه مذاق و محفل پاتس بارا ورته مختص ورته راوړاندې سو، بارا ورته حضرت لاس راوړ که زه وروسته ستا پر لاس باندې د بې حیایي څه توبه کړم. بیا عبدالله ابن مسلمه د حجاج ابن د شعبه ابن حجاج پر لاس باندې د هغې بد عمله څه توبه کړ او د هغې د توبې کښلو څه وروسته د علم په تحصیل کې لګیا کېږي او الله تعالی په علمي دنیا کې هغه ته هغه استعداد ورکړي، هغه حالاتو ته یې رسوي. ما درته ویل چې د ده په عصر کې بیا په ټولو محدثینو کې دی استاذ کل یادېږي. بیا چې زموږ څومره محدثین داسې حیثیته ودي هغې ټوله د حضرت عبدالله بن مسلمه القعنبي سره حدیث را نقل کوي. زه دا وایم چې دا هغه جمله ده چې پیغمبر علیه السلام دې امت ته پیش کړې ده، اذا لم تستحي فافعل ما شئت. ای سړی چې کله حیا در څخه ختمه سوه بیا چې په زندګي کې څه کوې هغه به کوې، بیا به په زندګي کې د دې معنا دا ده چې حیا د انسان د زندګۍ یو برک دی، حیا د انسان د زندګۍ یو رکاوټ دی، حیا د انسان د زندګۍ یو راګرځونکی عمل دی، حیا د انسان د زندګۍ د حیوان د زندګۍ سره د فرق کولو یو ذریعه ده. چې د انسان په زندګۍ کې حیا راله د هغه زندګۍ به بیا د حیوان د زندګۍ سره ډېر فرق. نن که د انسان او د حیوان، نن که د انسان او د سپي په مابین کې په زندګۍ کې فرق دی، د هغې بنیاد صرف حیاداري ده. چې د انسان په زندگی کې به حیاي، هغې به د خپلې زنانې قدر او عزت ور معلومیږي، هغې ته به د خپلې خور او د مور امتیاز ورکول کېږي، هغې ته به د حلال او د حرام امتیاز ورکول کېږي. لیکن د حیوانو سره د دې شانو د امتیاز څه تمیز او څه فرق نه وي. نو دغه شی د حیوان او د انسان په مابین کې امتیاز او فرق دی. او ما درته ویل حیا د انسان د زندګۍ د ټولو ګناهونو څخه یو خاص برک دی چې سړی لګوي. تاسو اورېدلي چې کله موټر او سوارلي د لوړې څخه پر کښته را روانه وي او
هغوی په خپل منزل ته دا غواړي چې زه په اوسا باندې خپل منزل ته ورسېږم. نو د هغې د هغه موټر چلوونکي سره یو خاص بریک ورسره وي، پر هر ځای باندې هغه راګرځي په سوکه شکل باندې د وړي سره شوه کېږي، او چې کله د هغې بریک پر ځای باندې پاته وي نو بیا دی په ډېره هوسایي، په ډېره کامیابه طریقه او ډېر د حفاظت په شکل باندې خپل منزل ته ځان راورسوي. لیکن کچیرې د هغې موټر هغې بریک پر هغه ځای باندې پیل سي او هغه کار پرېږدي او هغې موټر د هغې موټر چلوونکي د اختیاره څه ووځي، بیا خو دروند موټر د لوړ طرفه را روان دی او لاندې مځکه ورته کښته ده او موټر د چلوونکي په اختیار کې نه دی، بیا موټر منزل ته ځان نسي رسولی. موټر چې په کومه کنده کې ولوېدی، په کوم کډي کې ولوېدی، په کومه درې سره شوه سو او کومه دره کې ولوېدی، بیا د موټر هغه د تباهۍ ځای بلل کېږي. د هغه رقم د انسان د زندګۍ بیرک حیا ده چې په کوم ځای کې انسان باندې حیا یې، هغې د هر ځای باندې چې پر ګناه باندې راس د هغې ګناه څخه مخ راګرځولی سي، د هغې ګناه څخه د خپل ځان حفاظت کولی سي او د هغې ګناه څخه خپل ځان ساتلی سي او د هغې ګناه څخه خپل ځان راګرځولی سي. لیکن خدا نخواسته که د انسان په زندګۍ کې د حیا بیرک ختم سو، بیا خو د انسان زندګي پر یو ځای باندې په کنټرول کې نه ده، د انسان زندگی پر یو ځای باندې په حفاظت کې نه ده، او بیا د انسان د زندګۍ د حفاظت څه ذمہواري نشته، بیا چې د انسان زندگی په کومه کنده کې تباه سو په هغه کنده کې تباه کېږي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان یو شعبه ده. نن تاسو کله د مغرب کم قومونه دي چې تاسو هغوی وګورئ، هغې د خپله لاسه څه د حیا جله ورکړی دی، د هغې زندګي چې وګورئ د هغې د زندګۍ څه د اسلامیاتو کم ترتیبات چې دي دا اکثره لرې وتی، د هغې په زندګي کې د مسلمانۍ صفات بیا ډېر په کمزوري کې راغلي دي، حالانکه یې به مسلمانان قوم، لیکن چې د کومو قومو په لاس کې د حیا جلو پاته دی، په هغې کې زندگی کې اسلامی اقدار پاته دي، په هغه زندگی کې د مور و پلار قدر پاته دی، په هغه زندگی کې د زوی او د لور د تربیت اشکال پاته دي، په هغه زندگی کې د حیا او د عزت او د ناموس او د حفاظت طریقې پاته دي. چې په کومو قومونو کې حیا پاته ده، په هغې قومونو کې د مور او د پلار قدر او عزت پاته دی، او د مور او د پلار قدر او عزت دا د اسلام په اصولو کې بنیادی اصول دی. لکه الله تعالی قرآن کریم کې اولاد ته دا وایي وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، د مور او پلار متعلق به عقیده ده چې د ماشوموالي په وخت کې مور او پلار زه نازولی یم، د بوډاوالي په وخت کې به زما طریقه ده چې زه به مور او پلار نازوم. چې کله ستا د ضعف زمانه و ته ماشوم وې نو بیا مور او پلار په څومره نازو باندې بچی رالوی وي، او مور او پلار د بچی د حفاظت او د بچی د ښه تربیت او د بچی د خوراک او د بچی د لباس او د بچی د ښه پرورش خیال په کوم شکل باندې ساتي. مور او پلار بدن سوځي، بدن ویلوي، ټول ورځ په مزدوري کې تیروي او ټول ورځ په ستړیا کې تیروي، چې در څو پورې بچی مړ کړی نه در هغې وخته پورې خپله ګوله یې در ستونې نه تېرېږي، چې در څو پورې بچی آرام کړی نه در هغې وخته پورې مور او پلار ته آرام نه ورسي. لیکن د اسلام اصول دا دی چې کله مور او پلار بوډا سلو د هغې مزاج د ماشوم او د کشنیس د هغې په زندګي کې ضعف راسي، کمزوري راسي. تاسو لیدلی بوډا چې ډېر بوډاوالي ته ورسېږي برای د مزاج د کشنیس پر هره خبره باندې او پر هر شی باندې پر هره مسله باندې کله د خوا بدېږي، کله دی بس پر هغې پریشانه کېږي. نو په دې وخت کې بیا بچی په حالت د ځوانۍ کې دی او په حالت د قوت کې دی، نو د اسلام اصول دا دی چې بیا به بچی په دې وخت کې د مور او پلار د ناز داسې خیال ساتي لکه مور او پلار چې د ماشوموالي په وخت کې د کوم خیال ساتلی. زه دا وایم چې الحمدلله چې د کومو قومونو په لاس کې خپل حیا ده، خپل اسلامي اقدار دي، هغې اوس هم د مور او پلار ډېر قدر کوي. الحمدلله زموږ په دې کورو کې چې کوم کور کې دینداري، تاسو لیدلی بوډۍ مور په کور کې، بوډا پلار په کور کې، بچان که وچه خوري که نوده خوري، او بچانو ته که ښه ګوله رسېږي که کمزورې ګوله رسېږي، د دې کوشش دا وي چې د مور پلار کټو د مور پلار شوروا او قضا نه کړي. نو دا هغه
اسلامی اقدار دي دا الله تعالی هغه قومونو تورکی چې د کوم قومو په لاس کې د حیا جلو پاتې او چې د کوم قومو په لاس کې د خاندانی نظام یو طریقه او ترتیب پاتې لیکن چې د کوم قومو د لاس سره د حیا جلو واته د خاوند سره زنانه در کنټرول وته او د پلار سره لور زوی در کنټرول وته بیا خو په هغه معاشره لچ تاسو ورسېل د خاندانی نظام ختم دی الته بیا خاوند زنانه په درې میاشتې نه سره وي الته زوی چې کله خپل سر ته بلوغ ته ورسېد هغه د خپل سر دی هغه نه بیا پلار پیژنې نه بیا مور پیژنې الته چې کله لور خپل حد د بلوغ ته ورسېدله هغه د خپل دوستانو په تلاش کې ده هغه بیا د پلار او د مور خبرې څخه پابند نه بولي او کبر هغه باندې پلار او مور څخه خبره راوګرځي د هغه په مخ کې د استحاله د وخت حکومت دریږي او د دې په مقابل کې مور پلار ته سزا ورکړي چې د کوم قومونو حیا د لاس ورکړه هغه قومونو خپل ژوندۍ د تباہی سره د لاس پیش کړه باغی قومونو کې چې مور او پلار بډاګان سي تاسو بلې دلی نه د په مسلمانانو ملکو چې ګل دای د بډاواله حال ته ورسیږي د رحم او د شفقت حال ته ورسیږي چې اوس به اولاد پر د مور او پلار باندې رحم او شفقت کوي نو د رحم او د شفقت بجای الته دا بوله چې یاره زما پلار په دې حال کې اوس ټوخیږ زما مور په دې حال کې ټوخیږ اوس د کور انسانان د دې سمره بیا د دوی د پاره د حکومت په سرپرستی کې یو قسم کپسونه او حالونه جوړ شوي دي بیا د مور پلار بیا چې دا اوس د نور انسانانو سره د استوګنې قابل نه دی بیا په هغه کپسو کې اچي په هغه کپسو کې هغه ټوله ژوندۍ په جړا باندې تیري هغه ټوله ژوندۍ د اولاد او د لمسیانو او د بچانو په یاد کې تیري په دې کې چې هغه دیندار اولاد یا دیندار زوی هغه نو د اختر په ورځ باندې جوړه کالی ورخستی ورسې د مور پلار ملاقات ورسې بس بیا چې ګل مور پلار وفات سي د هغه په جنازه کې شرکت نکړي بیا چې ګل مور پلار وفات سي د هغه په دفن او په قبر کې حصہ نه چې ګل هغه کپس والا ذمہوار د هغه ملازم حال ور لراوستي چې ستا پلار وفات شوی دی په دې قفس کې د ورته ته کفنو دفن وکړه مال بل راوسته زه دی وخت په ضروري مجلس کې زما یو ضروري میټینګ روان دی زه په دې ضروري میټینګ کې روان یم په دې وجه ته بس در خاور لاندې کا خالي څومره خرچه اوس وغه به مال واسط ما درته ویل چې کوم قومونو حیا د لاس ورکړه هغه اسلامی اقدار د لاس ورکړو هغه اسلامی ژوندۍ د لاس ورکړه هغه د کورنی نظام چې کوم اسلامی ژوندۍ او هغه ختم کړه د هغه ژوندۍ کې اوس د تباہی سبب د بد اخلاقۍ سبب د هغه په ژوندۍ کې د بے سکونۍ او د بے اطمینانۍ سبب غیر بل یو څه نه دی ورپات ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دا دی چې الحیاء شعبة من الایمان حیا د ایمان په شعبو کې ډېر لو شعبه ده چې په قومونو کې به حیا فاتي نارینه به حیاداري زنانه به حیاداري په مشر کې به حیاي او په کشر کې به حیاي او د معاشره هر فرد به حیاداري بیا د معاشره په هغه انسانانو کې په کامله طریقه سره ایمان وجود لري حیا ستوي د حیا معنا څه ده حیا دې ته ویل کېږي چې د انسان په مزاج کې یو صفت چې د هغه په خاطر باندې چې نامناسب کار مختراسي د هغه نامناسب کار د کولو سبب دغه صفت د طریقه او ټومانی جوړیږي د انسان په مزاج کې الله تعالی یو داسې خصلت یو داسې خوې پیدا کړي چې کله د دوه مخته یو نامناسب عمل راس د نفس دا غواړي چې زدا وکم د زړه دا غواړي چې زدا وکم د شوق او شهوت دا غواړي چې زدا وکم لیکن هغه صفت د دوه مخته معنی وي هغه صفت د دوه مخته رکاوټي هغه صفت دی و دې عمل کولو ته نور پرېږدي دغه صفت په انسان کې د حیا ورکیږي او دا هغه بهترین صفت دی چې د انسان په ژوندۍ کې راسي انسان د دې په خاطر د ډېر لوی ګناهونو سزا محفوظ کولای شي دا هغه صفت دی چې د انسان په ژوندۍ کې راسي انسان د دې په خاطر د ډېر غټو بے حیايي سزا خلاصولای شي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د ایمان په شعبو کې اهم شعبه بللې ده او ما درته ویل 1400 کال مخکې پیغمبر علیه السلام د دې امت په حق له دا پیشنګویي کړې ده که په کم قوم کې حیا پاته ولا د هغې قوم ټوله زندگی
به د فلاح او د کامیابی زندگی روانه او په کم قوم کې که حیا ولاړه او د حیا زیور ختم سو بیا به هغه قوم ته د تباهۍ او د بربادۍ څه سوا بل څه په لاس نه ورځي. هسې خو حیا د انسان صفت دی. په انسان کې بیا د ټولو څه زیات د زنانې صفت دی، ځکه د حیا هغه د ختمېدلو ابتدا چې کول کېږي هغې د زنانې سره شروع کېږي. لیکن لکه څنګه چې زنانه د حیادارۍ په صفت باندې مکلفه ده چې په خپله زندګي کې به د حیا خیال ساتي، دغه رقم نارینه تم دا حکم دی چې نارینه به هم د حیا خیال ساتي. دی امت کې حضرت عثمان رضی الله عنه تیر سو داغي بالکل لقب دا او چې کامل الحیاء والایمان چې بای کې حیا په ډیره کامله طریقه وا، ځکه بای کې ایمان هم په ډیره کامله طریقه باندې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حجره مبارکه کې ناس دی او د ګرمۍ زمانہ ده او په ګرمۍ په زمانہ کې عام طور د ډېر لباس سره سړی تنګیږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لنګ مبارک در دې زنګنو پورې راټول دی او دا زنګون په عورت کې داخل دی او چې د چا زنګون خلاص سلو او دې زنګون ته سړی ګوري دې کتون کې باندې هم د الله تعالی لعنت راځي، دې زنګانه ښکار کوونکي باندې هم د الله لعنت راځي. هغه که په حالت د بازی کی، که په حالت د فوټبال کی او که په حالت د کور کی، که په بل زندگی کی زنګون در نامو پورې دا د نارینه عورت بلل کیږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لنګ مبارک دومره راټول دی چې زنګون خو کې پټ دی، لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټونډۍ مبارک ښکاره دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکیه ولیده او عام طور داسې د آزاد طبیعت په شکل باندې ناست دی لکه سړی چې په خپل کور کې د خپلو بچانو سره عام طور آزاد ناست دی. نو دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حجرې دروازه وټکېدله او یو څوک اجازت غواړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خادم ته وایي څوک دی؟ هغه ورته حضرت ابوبکر اجازت غواړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته راپرېږدي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې راغلی سلام یې وکړ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سلام و کلام سره وروسته د پیغمبر علیه السلام مجلس کې ناست دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې خپل ناست او په دې خپل هیئت او شکل کې یو ذره بدلون نه راوستی، په هغه شکل ناست. د دې سره وروسته دویم نمبر باندې بیا دروازه وټکېدله، څوک اجازت غواړي چې معلومات اوس څوک دی؟ حضرت عمر رضی الله عنه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته هم د راتللو اجازت ورکړې چې کله هغه حجرې ته راننوتی پیغمبر علیه السلام چې په کوم هیئت ناست دی په هغه شکل ناست دی، سلام وسو کلام وسو مجلس روان دی. دریم نمبر چې دروازه وټکېدله څوک اجازت غواړي؟ حضرت عثمان رضی الله عنه. پیغمبر علیه السلام تیار ودرېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راپورته خپل لنګ یې کښته کړې، ټونډۍ مبارک یې پټې کړې او ډېر په احتیاط باندې کښېناستی. بار ورته یې اوس اجازت ور ورکړې. حضرت عثمان رضی الله عنه راغلی. حضرت عایشه مبارکه دا ټول منظر ویني چې د حضرت ابوبکر پر راتللو باندې پیغمبر علیه السلام په خپل ناسته کې بدلون نه راوستی. د حضرت عمر رضی الله عنه پر راتللو باندې پیغمبر علیه السلام په خپل ناسته کې بدلون نه راوستی. لیکن چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه راتله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه په خپل ناسته کې بدلون راوستی، د هغې څخه وروسته اجازه ورکړه. حضرت عایشه مبارکه د پیغمبر علیه السلام څخه د دې مجلس ته ختمېدو څخه وروسته پوښتنه کوي، ورته د الله رسوله د ابوبکر په باره کې دې څه فکر، د عمر په باره کې دې څه تغییر په ناسته کې نه راوستی، د عثمان په باره کې ولې؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته عایشې عثمان ته الله د حیا صفت ورکړی دی چې د هغې د حیا په خاطر د هغې څه فرشتي لا حیا کوي. نو چې کله راسې زه په دا شکل باندې ناست یم په هغې کې دومره زیاته حیا ده چې زما د دې ناستې په شکل باندې هغې ته تکلیف ورکول کېږي. نو په دې وجه باندې ما خپله زندګي په احتیاط کې، خپله ناسته په احتیاط کې کله د هغې څه وروسته مې راپرېښود. نو زه دا وایم چې حیا صرف د نارینه و د زنانو صفت نه دی. د حیا حکم لکه څنګه چې الله تعالی د طرفه نارینه و زنانو ته کول کېږي، دغه رقم نارینه به هم کامل الحیایي او په نارینه کې به هم د حیادارۍ زندګي تېرېږي. زنانه خو بالکل
د حیا یو فکر د الله تعالی د حیا د لپاره پیدا کړی ده. زما عقیده دا ده چې په کومه زنانه کې حیا نه وي هغه زنانه د زنانې ویلو مستحقه نه ده. هغه زنانه یو حیوان ده، هغه زنانه یو حمار ده، هغه زنانه یو بد اخلاقه ده چې د کومې مځکې پر مخ باندې ګرځي هغې مځکې پر مخ باندې ګرځي. هغه زنانې ته د زنانې نوم ورکول دا د زنانې د نامه د سپکوالي یو ذریعه ده. او زنانې دپاره حیا خپل زیور او زینت دی. دنیا کې الله تعالی خوبصورتي او ښایست هغه زنانه ته ورکړی دی چې هغې ته الله تعالی د حیا زیور ورکړی. هغې بیا خوبصورته زنانه ده، هغې بیا ښایسته زنانه ده، هغې هغه زنانه ده چې د هغې خپل رب هم راضي دی او هغې ته الله تعالی ډېر کامله طریقه باندې زندګي ورکړې ده چې کومه زنانه ته الله د حیا زیور ورکړی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانه ده، یو زنانې خپل بچي د پیغمبر علیه السلام سره په جهاد کې واستول، په غزوه کې واستول. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره چې کله هغه بچي ولاړل غالبا که زه دا وایم چې غزوه احد والا چې د مدینې منورې سره ډېره نږدې وسوله. چې کله غزوه پای ته رسیږي نو هغه زنانې ته دا حال راورسېدی چې ستا بچی په دې غزوه کې شهید او تاسو او لیدلی یا نه لیدلی چې کله پر زنانه باندې د ځوان زوی د مرګ اواز وموښلي نو بیا مور په ډېر بد حالت کې د هغه زوی په هکله بیا د مور څه هر څه د اختیاره سوتلي. هغه زنانې چې کله دا واورېدی چې په غزوه کې زما بچی شهید نو هغه زنانې د ځانه سره فکر وکړي چې اوس به څه کوم. د ټولو دپاره د امن او د سکون کور او محل د محمد رسول الله کور دوی به دستي د رسول الله کور ته ځان رارسوی. نو هغه زنانې خپل چادر او خپل پړونه پر ځان باندې راوپیچې را روانه سوه د پیغمبر علیه السلام کور. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ما ته څه تلقین کوي، پیغمبر علیه السلام به ما ته کوم وصیت کوي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ما ته د برداشت او د صبر کومه وینا کوي. چې کله را روانه ده په لاره کې چې د پیغمبر علیه السلام کور ته را رسیږي نو هغه په دومره احتیاط کې ده چې هغه خپل چادر، هغه خپل پړونه، هغه خپله پرده مکمله پر ځان پیچلې ده او صرف دا یوه سترګه ښکاره ده او په دې سترګه باندې لار وړي او د پیغمبر علیه السلام د کوره ځان رارسي. یو بله زنانه هغوی په لاره کې چې ورباندې پیښیږي د دې ودې چادر ته ګوري، د دې ودې فرده ته ګوري، د دې حفاظت ته ګوري، هغه ډېره ورته حیرانه ده چې مور خو د بچي د شهادت د اورېدلو په خاطر باندې ډېره بې اختیاره وي. بیا د هغې سره نه د فردي خیال ورسره وي، نه د حفاظت خیال ورسره وي، نه د ویښتانو پټولو خیال ورسره وي، نه د پښو د شي په پښو کولو خیال ورسره وي. بیا هغه لڅې پښې سرتور سره راځغلي. هغه مور هغه بله زنانه دې زنانې ته وایي ورته زنانې څومره آفرین چې د زوی د شهادت د اورېدلو سره سره دې د پردې څومره خیال ساتلی دی. هغه زنانه عجیبه جمله ورته وایي، ورته وایي زنانې ان ارز ابني فلم ارز حیائي. ورته وایي زنانې بچی که مې د لاسه ورکړی دی حیا خو مې د لاسه نه ده ورکړی. زما د لاسه څخه رخصت شوی دی، زما د زندګۍ څخه جلا شوی دی، هغه زما بچی جلا شوی دی. حیا خو زما خپل اختیاري عمل دی، حیا خو ما د زندګۍ څخه نه ده رخصت کړې، نه حیا زما د زندګۍ څخه جلا شوې ده. زه دا درته وایم چې د نارینهو صفت، د زنانو صفت، د اسلامي معاشرې د کامیابۍ صفت هغه په معاشره کې د حیا حفاظت کول. چې کله په معاشره کې د حیا حفاظت وي بیا خو معاشره ډېره کامیابه معاشره وي. او چې کله په معاشره کې د معاشرې انسانانو د حیا صفت د لاسه ورکوي ما درته ویل هغه معاشره بیا د تباهۍ څه بغیر، هغه معاشره د هلاکت څه بغیر، هغه معاشره د خرابۍ او بربادۍ څه بغیر بل څه نه ورپاتېږي. تاسو ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام زنانو ته د حیا څومره تلقین ورکوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو څه زمانه کې به زنانې راتلې مسجد نبوي ته، حالانکه د جماعت لمونځ او د جماعت لمونځ د جلال لمانځه سره ډېر لوی فضیلت لري. بعضې روایت یو په 25 راغلی دی، بعضې روایت یو په 29 راغلی دی. لیکن څه زمانه بعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام زنانو ته یو خبره کوي، ورته زما زړه دا غواړي زنانو چې تاسو په خپل کور کې لمونځ کوئ، ستاسو په خپل کور کې لمونځ کول دا د مسجد لمانځه سره ډېر افضل دي.
بیا سور ته وایي. ورته په کور کې بیا دالان دی، غولی دی. د غولي بجای که تاسو لمونځ په برنډه کې کوئ ستاسو لمونځ ډېر ثواب لري. ورته د برنډې بجای که تاسو لمونځ په حجره کې کوئ په حجره کې بیا ډېر ثواب لري. او په حجره کې بیا د حجرې په مابین کې که تاسو د حجرې په یو کونج کې لمونځ کوئ هغه بیا در دې لا ډېر ثواب لري. او فقهاو د دې وجه لیکلې ده چې ولي د صحن بجای په برنډه کې د زنانې لمونځ او د برنډې بجای په حجره کې د زنانې لمونځ او په حجره کې بیا د حجرې بجای د حجرې په یو کونج کې د زنانې لمونځ ولې دومره ډېر ثواب لري؟ ځکه وذالک استر لها، په دې کې د دې ستر دی، په دې کې د دې د حیا حفاظت دی او په دې کې د دې د عزت حفاظت دی. په دې وجه باندې الله تعالی د دې په لمانځه کې دلته ډېر ثواب وسکر سولی دی. زګه د زنانو د پاره چې څومره حیاداری ده او په کم شي کې د زنانې حفاظت راځي، نو هغې د زنانې د پاره د ټولو څه خوندوره طریقه او د زنانې د پاره د ډېر لوی ثواب طریقه یې. تاسو ګورئ شریعت د زنانې د حفاظت څومره تربیت کوي. زنانه هم په لمانځه باندې مکلف مخلوق دی چې دا به لمونځ کوي، او نارینه هم په لمانځه باندې مکلف مخلوق دی چې دا به لمونځ کوي. لیکن د زنانې او د لمانځه په مابین کې شریعت فرق یې ښه دی، د نارینه او د زنانې. چې د نارینه لمونځ به په کم شکل وي، نارینه چې کله په رکوع باندې درېږي نو په رکوع کې نارینه ته دا حکم دا دی چې دا پونډۍ به سیده کوي، چې څومره سیده کېږي هغومره به دی پر ملا باندې کږېږي او دا پونډۍ به سیده کوي. لیکن زنانې ته په رکوع کې دا حکم دی چې پونډۍ به پوره نه سیده کوي او پونډۍ به لږ کږې نه سي او دا به پر دې پونډۍ باندې راټیټه کېږي. او فقها لیکي ولې وذالک استر لها، ځکه په دې کې د دې د حیا حفاظت دی. دا د دې دپاره پرده ده، دا د دې دپاره ستر دی. نارینه چې کله پر سجده باندې پرېوځي د شریعت حکم او مسله دا ده چې څومره سره پورته کېدی سي، اړخونه به د څنګلو سره پورته کوي او دا نس به د دې زنګنو سره پورته کوي چې څومره ځان سره لوړولی سي په سجده کې هغونه به لوړ کېږي. لیکن زنانه چې په سجده کې پرېوځي د هغې دپاره د شریعت حکم دا دی چې دا څومره ټیټه کېدی سي چې دا ځیګر پر لاسو څومره لګوی سي او نس پر دې زنګنو باندې څومره لګوی سي چې دا څومره پیته کېدی سي. دا د دې دپاره د لمانځه ثواب دی. ځکه وذالک استر لها، دا د دې دپاره ستر دی او دا د دې دپاره پرده ده. او نارینه چې کله په ناسته کې کښېني نو پر چپه پښه باندې به کښېني او راسته پښه به جګه دروي. لیکن زنانه چې کله په ناسته کې کښېني د زنانې دپاره فیصله دا ده چې دواړې پښې به ځباسي او دا به مځکې ته ځان رسي او دا به پر مځکه باندې کښېني. وذالک استر لها، ځکه دا په دې کې د دې د حیا حفاظت دی او په دې کې د دې ډېر ستر دی او په دې کې د دې ډېره پرده ده. زه دا درته وایم چې حیا زموږ د ایمان یو شعبه ده او د حیا سره ستر کول او د حیا سره پرده کول او د حیا سره د خپلې زندګۍ عزت او حفاظت، د خپلې زندګۍ د عزت حفاظت کول دا ډېر بنیادي عمل دی. زنانې دپاره بهترینه طریقه دا ده چې دا په کور کې لمونځ کوي. لیکن که بالفرض مانځل مسجد ته راسي نو بیا به دا چیرې درېږي، په کوم صف کې به درېږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام خیر الصفوف الرجال اولها و شرها آخرها. د نارینه‌و دپاره د صف په درېدو کې بهترین صف دا دی چې نارینه په اول صف کې ودرېږي، او د نارینه‌و دپاره د ټولو څخه بدترین صف دا دی چې نارینه په آخر صف کې ولاړ. او لیکن وخیر الصفوف النساء آخرها و شرها اولها. د زنانې دپاره که زنانه په صف کې درېږي د ټولو څخه بدترین صف دا دی چې زنانه اول صف ته ځان ورسي. لیکن د زنانې دپاره په ټولو صفو کې بهترین صف او د ډېر ثواب والا صف دا دی چې دا به په آخر کې درېږي. ځکه په اول صف کې د دې د حیا دومره حفاظت نه کېږي لکه په آخر صف کې چې د دې د حیا څومره حفاظت کېږي. ځکه د زنانې د حیا د حفاظت زموږ شریعت ډېر بندوبست کوي. چې کله د نکاح مسله راسي په نکاح کې ایجاب او قبول کول کېږي، لکه زموږ پښتانه په پښتو کې وایي ما ورکړې و ورکړې مې ده، دا ایجاب او قبول دی. بل وایي زما قبوله و قبوله مې ده. نو یو طرف ته نارینه ده یو طرف ته زنانه ده. د نارینه د طرفه که چیرې ایجاب و قبول یي چې نارینه ته څوک دا وایي چې دا زنانه ستا قبوله و قبوله دې ده، نو که چیرې دی خاموشه پاته سي څه نه ووایي نو در هغه وخته پورې د نارینه نکاح نه صحیح کېږي چې دی په خوله باندې دا ونه وایي چې اوس ما قبوله و قبوله مې ده.
لیکن که چیرې یو زنانه ته دا سړی ووایي چې ستا دغه نارینه قبول دې او زنانه داسې زنانه ده چې تر اوسه پورې ود سوې نه ده لکه چې کومه زنانه ود سوې نه وي پر هغې باندې حیا ډېره غالبه وي که چیرې هغه زنانه په خوله باندې نه څه نه ووایي صرف خاموشه پاته سي هېڅ نه ووایي نه ووایي نه یا ووایي لا هم شریعت وایي چې بس د دې نکاح صحیح ده ځکه د زنانې په مزاج کې الله تعالی حیا ډېره ایښې ده او د حیا په خاطر باندې د دغه لفظ ویل دې ته تکلیف ورکوي او د ډېر ځله د دې لفظ پر ادا کولو باندې دا قادره نه وي ځکه شریعت د دې دپاره مصلحت دا ایښی دی که چیرې د دې د قبولیت او د ایجاب او د قبول موقع راسي او د دې څه غوښتنه د ایجاب او د قبول وسي او د هغې په مقابل کې صرف دا خاموشه پاته سي بس د دې نکاح صحیح ده او دا ایجاب او قبول د خاموشي د دې دا د اقرار پر ځای باندې درېږي که دې په خوله باندې انکار وکړي چې نه زه نه قبلوم زمانه دی قبول او نه زه دې د قبولیت رضا ښکاره کوم او زه نه دا قبولیت قبلوم که چیرې په خوله باندې انکار وکړي بیا خو د زنانې نکاح نه صحیح کېږي لیکن که چیرې خاموشه پاته سي بس د زنانې نکاح صحیح زه دا درته وایم چې د زنانې زیور او د زنانې دپاره بهترین عمل د زنانې دپاره بهترین زندگی دا د حیا زندگی ده او چې په کومه معاشره کې زنانه حیاداره وي د هغې معاشرې بچي بیا ډېر بهترین بچي په معاشره کې جوړېږي او که چیرې د زنانې څه حیا د لاسه ووتله بیا خو په هغه معاشره کې معاشره په مستقبل کې د هغې بچي د هغې معاشرې د بربادۍ لویه ذریعه زنانه جوړېږي نن چې زموږ او ستاسو پر حالاتو باندې نظر وساتو الله تعالی دې زموږ او ستاسو پر حالاتو باندې رحم وکړي ټوله دینداره خلک لمنځګزاره خلک او ټول حاجان خلک او ځانونه عزتمن انسانان بولي ځانونه د قوم سپینږیري بولي او قوم سپینږیري غوزګی د قوم د فیصلو خلاصونکي خلک ځان بولي لیکن د هغې کم نصیبه چې په کور کې کله واده راس د هغې د زوی واده یې د هغې د لور د ودېدو شکل بیا تاسو د هغې د کور حالت وینئ چې د هغې حیا کم ځای ته ورسېږي بیا د هغې د کور څه حالت وي د هغې د کوره څه کوم اوازونه راپورته کېږي او د هغې د کور د زنانو کم حالت او کم د بې حیایي غږونه وي بیا په دې کور کې نه نارینه ته دا وسته چې څه ووایي نه زنانې ته دا وسته چې څه ووایي نه بوډا او سپین ږیری په دې باندې پوهېږي نه تور ږیری او کشر په دې باندې پوهېږي نه بیا چا ته حیا درېږي او چې حیا نه درېږي هغه سړي ته بیا غیرت هم پر دې خبرو باندې نه درېږي د هغې وجه دا وي اوس به بیا بل مرض هم په ګډ شوی دی بیا خاص کر د دغه نکاح اوسه چې نکاح په دغه شکل اوس د هغې څه چې کم نسل پیدا کېږي هغه نسل اوس د ځان لپاره فخر دا بولي چې مسلمان ته تکلیف ورسوي بس پیغمبر خدا وایي چې ادنا طریقه د ایمان دا ده و ادناها اماطة الاذى عن الطریق چې د مسلمان د لارې څه به تکلیف شي لرې کوي لیکن د دې حاجي صاحب په کور کې چې کله واده دی بیا چې د ده کشران په دې باندې بوسي چې اوس خو ماښام دی او ناوخته دی او د ګرمۍ زمانه ده او مسلمانان نارینه او زنانه ټوله د باندې پراته دي بیا دی د دې وخت انتظار کوي چې څنګه ژر د مسلمانان په خوب کښېږي بیا دی په هوا کې ټکان کوي حالانکه ظالمه په دې کور کې بوډاګان پراته دي په دې کور کې زنانې پراته دي په دې کور کې ماشومان پراته دي بیا ماشومان چغې وي د بیر سره غورځي د هغې کور والا و دې ته دا شرایي چې الله تعالی دې دغه خوشحالي په غم در بدل کړه زه دا وایم چې دا زموږ د معاشرې مشران دي دا زموږ د معاشرې کشران دي د هغې ابتدا د کومه ځایه وسوه د هغې ابتدا د دې ځایه وسوه چې د ده د کور واده په ډولو ډماموس د هغې ابتدا د دې ځای څه وسوه چې د ده په کور کې د حیا زیور د زنانو څخه ختم سو او د هغې بې حیا انسانیت څخه چې کوم نسل پیدا سو د هغې نسل زندگی نن دا ده زه دې ته حیران سم چې دې کور خو به یو سپین ږیری لري دې کور خو به یو تور ږیری لري دې کور کې خو به یو بوډۍ زنانه وي په دې کور کې خو به یو دینداره انسان وي هغه ظالم په دې باندې نه پوهېږي چې اوس دا ټول انسانیت په آرام کې دی او
دی د خپل خوشحالۍ دپاره دی د دې انسانیت د بې ارامه کولو دپاره دی د خپل مذاق او مسخرو جوړولو دپاره بیا د شپې ټکان دي، بیا د شپې رڼاوې دي، بیا د شپې دربۍ دی، بیا ټول کلي په ولاړ دی په دې خاطر چې د پلانکي حاجي صاحب په کور کې واده دی. بیا د ټول کلي حاجي صاحب ته دا دعا ده چې الله تعالی دې په غم در بدل کړي. که ملا دی هم به دا دعا ورته کوي او که امي دی هم به دا دعا ورته کوي، که نارینه دی هم به دا ورته وایي، که زنانه. د هغې نتیجه څه وي؟ د هغې نتیجه دا وي تاسو 5مه ورځ ګورئ چې بیا بوډۍ را روانه وي، په ملا باندې تعویض کوي، زوی ته مې په داسې شکل واده ور وکوي، و زوی راته سور وورس. او سړی دې بوډۍ ته وایي چې ظالمې تا په دې واده کې د ځانه څه جوړ کړي وو، تا په دې واده کې کم عمل کوئ او تا په دې واده کې د ځانه کومه بې حیا انسانه جوړه کړې وله چې نه د خپله سره څه شرم درته درېدی، نه د خپله کوره څه شرم درته درېدی، نه د دې ټولو محله څه شرم درته درېدی. بیا 5مه ورځ هغه پلار دی، هغه زوی دی چې زوی خپل واده لاس ته ورسوئ، بیا د اول مدعي د ټولو څه مخکې خپل پلار دی. بیا دستی د پلار سره جنجال دی، بیا د هغې ورور دستی د خواښ سره جنجال دی، بیا هغه کور کې چې کوم سکون دی، هغې کور کې چې کوم اطمینان دی، هغې ټول په اور او په غم باندې بدل دی. د هغې بنیاد د دې ځای څه ده چې واده د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه ده، او واده د پیغمبر علیه السلام د سنت طریقې یو جز دی او زموږ د ایمان د حفاظت یو دلیل دی. لیکن باغیږي چې هغه ظالمان قوم، هغه بدبخته بدنصیبه قوم په کم شکل باندې بې احتیاطۍ کوي، د هغې نتیجه هم په سترګو باندې ویني او بیا پر دې باندې غم دی کوي چې یاره ګراني سوله، یاره بدامني سوله، یاره زمانه ستړې سوله. د هغې ګیله بیا دی د بله څه کوي، د ګرانۍ ګیله هم بیا دی د بله څه کوي، د بدامنۍ ګیله هم بیا د بله څه کوي، او د نورو تکلیفو د نورو مشقتو ګیله بیا هم دی د بله څه کوي. هغې ګیله بیا د ځانه څه وکړه، ځکه چې قوم بې حیا سو، چې ستا کور بې حیا سو، چې ستا واده و خوشحالي بې حیا سوله، بیا خو پر بې حیا قوم باندې الله تعالی د ګرانۍ افت هم ایږدي، بیا پر بې حیا قوم الله تعالی د بې سکونۍ او د بې اطمینانۍ کیفیت هم ایږدي، او بیا پر بې حیا قوم باندې الله تعالی هغه ښې ورځې نه راولي چې کومې ښې ورځې الله تعالی د امت دپاره ټاکلي او د امت په نصیب کړي. ځکه زموږ په دین کې حیا او د حیا حفاظت دا پیغمبر علیه السلام د ایمان د شعبو څخه بهترینه شعبه ویلې ده چې په کوم قوم کې د حیا حفاظت وي، د هغې قوم د ناموس او د عزت حفاظت وي. هغې قوم کشر مشر د هغې قوم نارینه او زنانه الله تعالی د ګناهونو څخه محفوظه کوي. او که په کوم قوم کې حیا ولاړه، د هغې قوم بیا د ناموس او د عزت حفاظت نشته، بیا به د هغې قوم نارینه او زنانه، د هغې قوم مشر او کشر دا ټوله د ګناه په سیلاب کې لاهو زندګي تېروي، بیا به هغه قوم ته د تباهۍ او بربادۍ بغیر نور څه په لاس نه ورځي. الله تعالی دې څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.